د نن ورځې تازه او مهم خبر پښتين د نړۍ هیڅ ځواک مو د جرګې جوړېدو مخه نشي نیولی. سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبر ته. دوستانو اجازه را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همداسې سبسکرایب کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولی چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوې سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. پښتين تېره شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل د پاکستان حکومت د ګډونوالو په وړاندې لارې بندې کړي او خنډونه یې جوړ کړي او په وینا یې خلک باید دا خنډونه له پامه وغورځوي. نوموړي وویل زه منم چې د جرګې انتظامات به هغه شان اوس نه وي ممکن او جرګه بیا هم کوو. جرګه موږ نه پرېږدو. پښتونه په 11 تاریخ کې د ټولې دنیا قوتونه سره یو ځای شول او دوی برید وکړ. یو چانس کېدلی شي چې زموږ او ستاسو ټول لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې جرګې د لغوه کېدو بل هیڅ چانس نشته. خامخا جرګه موږ کوو. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون چهارشنبه د خیبر درې په ریګي علمه سیمه کې د جرګې په تابع کوونکو د پاکستاني پولیسو په ډزو کې 3 کسان ووژل شول او 12 ټپیان شول. ټاکل شوې دغه جرګه چې شاوخوا 10,000 کسان وربلل شوي 3 ورځې دوام وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پښتون ژغورنې غورځنګ پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی غندلی دی. ګران دوستانو دا و د نن چمتو شوی ویډیو او که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس سره سرخط نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښه وخت ښې چارې.